अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई څرنګه شې برابر ته به شاده سیادت شده کبیر भाई دا موږ درې بیماران دي په کور کې دي نو موږ چې الله رضا دې پر موږ سره مدد وکړو تاسو ته الله پاک ډېر اجر په درکړي نور یارانو دوستانو سره شي څنګه چې تاسو دا وایس واورېدو په دې سایت کې چې کومه دا ویډیو تاسو سره چلیږي نو دا کسان د لکی مروت سره تعلق ساتي دا یو کس چې نو دته په کور کې درې بیماران پراته دي درې بیمارانو ته په دې پراته دي چې د دې خوار نور د ګټې وټې څوک نشته نه وختي ما ته میسج وکړو ما ته کبیر بھائی دغه رنګ مسله ده لږ خیل پر سره وکړم مور یې دا مور یې د شوګر بیماره ده د خپې خرابه شوې ده په ویډیو کې خو دا پټۍ تاو کړې ده خو په دې سایډ کې چې کم تاسو ته تصویران ښکاري نو دا ما د دې د وجې نه ساده کړي دي ساده تصویران مې پرېښي دي که چېرې دا زه داسې دغه کړم نو د دې د خپه ډېره زیاته خرابه نو په موږ باندې بیا ولیشن راځي په دې ویډیو باندې نو د مجبورۍ نه ته دا ویډیو تاسو ته نشو ښودلی خو ویډیو اوږده کېدو ته ډېره ضرورت نشته دی بس صرف دې لپاره مې په درته ویډیو جوړه کړه چې دې ورور موږ ته ډېر زیات ریکویسټ کړی دی دا نمبر چې کم په دې ښکاري دا زما نمبر نه دی زه په خپله بحرین کې یم دا د پاکستان نمبر دی د دې کس خپله نمبر دی او څومره ملګري چې دا ویډیو ګوري که چا وس کېږي د زکات یا د امداد نو امداد ورسره وکړو که د چا وس نه کېږي نو په شعر باندې د چا ګوته نه ماتېږي او نه پرې د چا ګوته خوږېږي دا د یو مسلمان رور پر یاد دی ما تاسو له راوړو چې څومره زما وروڼه دا ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ د خدای رضا لپاره دا ویډیو شیر کړئ او خاص کر زما ریکویسټ هغه کسانو ته دی چې کم کسان تنظیم چلی کم کسان تنظیم سره میلاو کسان دي او بل سوشل میډیا باندې یو څو زما ملګري دي هغوی سره زما خپل هم ډېر تعلق دی دوا سلام دی ورسره سید حبیب رور دی مختیار رور دی ساده خان رور دی دوی ته زما سپیشل ریکویسټ دی چې دا ویډیو تاسو وکتله نو مهرباني وکړئ که خپله ویډیو پې جوړوم جوړه کړئ که زما دا ویډیو تاسو خپل فیسبوک پیج باندې یا یوټیوب چینل باندې تاسو خېجوئ نو خېجولی شئ زما دپاره نه د دې وروڼو دپاره ځکه چې دته په دې کور کې دا درې بیماران پراته دي دا مور یې ده د شوګر بیماره ده د خپې خرابه شوي ثبوت یې ټیکټ کړي دي په علاج باندې غټې روپۍ لګي او بل دا والد صاحب دی دیم معذوره دی دا بل زوی دی دیم په دې یو سترګه باندې معذوره دی نظر یې کار پرېښی دی نو څومره ملګري چې دا ویډیو ګورئ امداد ورسره کولی شي نو خدای رضا لپاره ورسره امداد وکړئ که امداد ورسره نه شئ کولی نو د چا کور نه ورانېږي نه د چا ګوته ماتېږي یو شیر وکړئ ویډیو شیر کړئ چې کیدای شي چې دا داسې کسانو ته ورسي چې هغوی امداد کولی شي نو دونه دی چې په دې رور باندې به لږ اسانه شي ځکه دلته ډېره زیاته ګرانه ده ما ته ډېر زیات فریاد وکړو مر د خپله کالم وکړو په کال مې ورسره خبرې وکړې دا میسیجونه یې راته ډېر زیات رالیږلي دي خو دا لږ میسیج مې ورته د دې وجې نه وکړو چې بیا هم په ذهن کې دا نه راځي چې د ځانه په ویډیو جوړه یا دغه کې نو چې څومره ملګري مې ویډیو ګوري خامخا یې مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې د چا امداد کېږي نو امداد ورسره وکړئ الله پاک به دله اجر او ثواب درکړي والسلام